کابل ښار د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د کابل اتمې حوزې اړوند رحمان مینه کې د عامه محافظت ملي تصدۍ د مطبوعاتو پر مسؤل ضیا ودان وشوه چې له امله یې د نوموړي په شمول د دې ریاست 3 کسان ووژل شول او یو بل ټپي شو. عیني شاهدان وایي تر چاودنې وروسته موټر اور واخیست او د دوی ټولو جسدونه سوځېدلي دي. دوی وایي چې تر چاودنې وروسته دوی په لومړیو شیبو کې ژوندي وو، خو د اور د زیاتوالي او په دننه موټر کې د مرمیو د چاودېدو له امله ونه ژغورل شول. ما اینجا که دویدک آمدم یک برادر بود، یعنی دریورش بود که اونمو زخمی شده بود. اونمو زخمی را یک برادر گرفتن چی کردن که اونا را بردن در کراچی انداخت برد و بعدن که ما پیشتر که رفتم که خود نفراز پیشتر موتر صدا میکرد که ما را کمک بکنین. که دیدم یک نفر در اینجا افتیده بود، مرا گفت از اینجاش خون میآمد، چی میشه مرا نجات بده. هیچ کس دست نمیزد. وضعیت ما خراب شد. این نفر و دستای خود کشیدم این طرفش کردم، باز دیگه نفر دادم انتقالش داد به شفخانه. سره له دې چې دغه چاودنه د مقناطیسي ماین له امله یادیږي، خو سیمه کې عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره زوروره وه او له همدې امله یې موټر په بشپړه توګه تخریب شوی دی. تر دې چاودنې وروسته پرته له دې چې تحقیقاتي ټیم د دې پیښې څرنګوالی وڅېړي، د کابل ښاروالۍ کسانو له خوا د تخریب شوي موټر ټوټې په کباړ کې پلورل کیږي. بازم یک کم ذره بر ما بگو، این از خودت است درست؟ خب این خودت در چند خریدی؟ از کی خریدی؟ از نفرای شاروالی گرفتی؟ چند گرفتی مکمل کلشه؟ په دې تصویرونو کې ښکاري چې تر چاودنې وروسته د تخریب شوي موټر ټوټې په کباړ کې پلوري او هیڅوک د دې مسئلې پر وړاندې غبرګون نه ښیي. به جا مانده اینجا معلوم میشه، دقیق شما میبینین موترش گفته میشه که افراد که مربوط به شهرداری کابل بوده با کسی که امی کابلی و اینا را اینا میخریدن به فروش رسانیدن. هغه سره له دې چې حکومت کې دنده درلوده، وروستیو وختونو کې پر خپله فیسبوک پاڼه د حکومت پر نیمګړتیاو هم انتقادونه کړي. د مثال په توګه د کابل ښار لپاره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د اخیستلو په اړه یو انتقادي پوسټ کړی و چې د برېښنا نشتوالي له امله به دا کمرې کار ونه کړي. همداراز نوموړي د افغان دولت د مذاکراتي ټیم د غړو د انتخاب پر څرنګوالي هم نیوکه کړې وه او هغه یې نا انډوله بللی و. د نوموړي ملګري وایي چې ضیا ودان وروستیو وختونو کې تر تهدید لاندې و، خو له ګواښونو سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته ژمن و. ضیا ودان د کورنۍ یوازینی سرپرست و چې له نوموړي 4 لورګانې، یو زوی، 2 میرمنې او مور او پلار پاتې دي. دوی وایي چې د ضیا ودان کورنۍ کې له پلار او د نوموړي د 2 میاشتني زوی پرته هیڅ نارینه نشته چې پلار یې هم سپینګیری دی او د کار توان نه لري. ازدواج کرده بودند. چند روز پیش خداوند برشان یک بچه هم داد و این کسی بود که نه پدر داشت و از پدر و مادر یک تا بود و بسیار یک بچه مبارز بود. ایدنا وړکای زوی پاتې شه، ایدنا واحد د مور او پلار یو زوی بوده. نانور خانواده بودم ای ودان او با می کار خود با غریبی خود صوبکی میرفت، با می وطن خدمت میکرد. د عامه محافظت ملي تصدۍ پر مطبوعاتي مسؤل او بیان ضیا ودان دغه چاودنه داسې مهال ترسره کیږي چې تر دې مخکې هم خبریالان د رسنیو او مدني ټولنې فعالان وژل شوي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې او دا پیښې هره ورځ تکراریږي. په دې وروستیو کې کابل د خورا زیاتو چاودنو شاهد ده. نن سهار هم د عامه محافظت پر ویان باندې دلته چاودنه کیږي چې د نوموړي په شمول 3 تنه وژل کیږي. میرویس سلام زوی، کابل نیوز.